السلام علیکم ورحمت الله. محترم مسلمانانو، د دې برات 15مې شپې یا د ورځې یا نصف شعبان چې ورته وایي، په دې باره کې ځینې مهم معلومات درسره شریکوم ان شاء الله العزیز. که څه هم ځینې اکابر علماو لکه محترم عبدالغفار جوبیر صاحب حفظه الله لیکلي بڼه معلومات شیر کړي وو، خو ښه دا ده چې ویډیو شکل سي تر څو ټول مسلمانان او خصوصا عام افغانان هم ورباندې پوه سي، ځکه ځینې خلک افراط تفرید کوي، هغه باندې به انشاءالله پوه سو. دې ته برات ولې وایي؟ ځکه دې کې د مسلمانان د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي د رب څخه، او بل دا چې تقریبا د لسو صحابه کرامو څخه دغه ورځې فضیلت روایت شوی ده، ثابت ده. خو افراط تفرید به نه کوو، صحیح ده، فرض نه ده، واجب نه ده، خو بدعت هم نه ده، مستحب ده عبادت کول، خصوصا انفرادي عبادت کول. انفرادي عبادت دا مطلب چې ځان ته عبادت وسي، نفل وسي، تلاوت وسي، خصوصا سورة یاسین تلاوت وسي، او سهار لخوا روزه ونیول سي. ان شاء الله د راتلونکي جمعې شپه په ټول افغانستان کې د برات 15 شپه ده د شعبان، او د جمعې ورځ بیا د شعبان 15 ورځ ده ان شاء الله العزیز. او بیا داسې ځینې خاص عبادت خلکو مشهور دي چې په جمع باندې عبادت وکړي، نفل وکړو، یا الحمدلله نه وروسته دغه سورت آیت الکرسي ووایي، دا سورت ووایي، چې په جمع باندې نه دي ثابت. یا ځینې خلکو دا مشهوره ده وایي 100 رکعت لمونځ کول، نفل کول، نو دا حدیث موضوعي ده کما صرح ابن جوزي رحمه الله، دا ثابت نه ده. نو خصوصا په دې ورځ باندې روزه نیول مستحب ده، لکه حضرت علي کرم الله وجهه روزه نیوله، او همداسې عام حالاتو کې رسول الله مبارک بو د هرې میاشتې ایام البیض 14 14 15 ورځې به نیولې، او روایتو کې هم دا راځي کنه. او حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، امهات المؤمنین، چې رسول الله مبارک بو د بقیع قبرستان ته هلته به ژړل، بخښنه به غوښتله، او علما فرمایي روایتو کې راځي چې په دغه ورځ باندې موږ تاسو اعمال رب ته وړاندې کیږي، الله عز وجل ته، نو په دغه شپه باندې چې په ښه حالت کې په عبادت کې وړاندې سي ښه ده. او دا ورځ باندې آینده کال لپاره موږ تاسو نو تقدیر لیکل کېږي، مثلا صحت، روغتیا، شتمني، مرض، نو ښه ده چې په عبادت باندې پیل سي، روزه باندې شروع سي. او بل ځینې بدعات کېږي، لکه دا نسته اورلوبه کول، شمې بلول، قبرستانو ته تلل، هلته میلې جوړول، نوي کالي اغوستل، خیراتونه کول، دا نسته، دا نه دي ثابت، نو دغه به ځان ساتو. او دغه معلومات چې دي فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 14 صفحه 102 کې ذکر دي، امداد الفتاوا حکیم الامت جلد 14 صفحه 19 کې ذکر دي. نو ان شاء الله العزیز موږ تاسو ټول به عبادت کوو، همیشه به کوو، الله توفیق راکړي، الله دې موږ تاسو ټول عبادت قبول کړي. موږ ته دعاګانې کوئ. جزاکم الله خیرا، بارک الله.